د زرګونو ډالرو لرونکې سوالګره ښځه. سلام او مینه قدرمنو دوستانو، امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. یوه ډیره عبرتناکه قصه در سره شریکوم دوستانو. دا ویډیو خامخا وګورئ چې تاسو ترې څه زده کړه وکړئ او پند ترې واخلئ. وایي د یو جومات مخې ته به یوه ښځه کېناسته او هره ورځ به یې سوال کوو. یوه ورځ د جومات امام راتاو شو او پوښتنه یې ترې وکړه چې ته خو داسې مشره ښځه یې او د سوالګرې په ډول نه ښکارې. زوی دې هم دلته جومات ته هره ورځ راتلو، نو سوال ولې کوې؟ سوالګرې ښځې جواب ورکړ: مولوي صاحب، لکه څنګه چې تا هم لیده زما یوازینی همغه زوی دی. خاوند مې څو کاله کېږي مړ شوی دی. 8 میاشتې مخکې چې زوی مې مسافر دی، زوی مې چې کله سفر ته یو څه پیسې راته پرېښودې، له هغه پیسو سره مې ډېره سختي وکړه او ډېرې کمې مې لګولې. اخر مې هم خلاصې کړې. اوس نو سوال ته مجبوره شوم. امام ترې پوښتنه وکړه: نو زوی دې اوس درته پیسې یا د کور مصرف نه رالیږي؟ ښځې ورته وویل: نه، یوازې میاشت کې یو خط رالیږي او زه یې هم خطونه د یادګار په ډول ځان سره ساتم، نور پرې نه پوهېږم. امام ورته وویل: ته راځه چې دا خطونه وګورو چې په دې کې څه لیکلي. نو چې کله کور ته ورغی، ګوري چې هغه خطونه نه وو، بلکې د بینک چیکونه وو او په هر چیک کې د 1000 ډالرو اخیستل او ترلاسه کول لیکل شوي دي. امام هغه چیکونه واخیستل او ټول یې ورته نقد کړل، په داسې حال کې چې ښځه د زرګونو ډالرو په لرلو سره بیا هم د علم د نه لرلو له امله سوال ته ناسته وه. دوستانو، له دې کیسې نه موږ دا درس اخیستلی شو چې موږ ټول هم د دې سوالګرې میرمن په شانتي یو. د ټولو کورونو کې قرآن کریمونه ایښي دي، موږ هغه نه لولو. د ژوند د مشکلاتو او ستونزو حل په هغه کې نه ګورو، په پوښونو کې مو زاړه کړل. موږ په دې ستره نړۍ کې د سوالګرو په ډول لالهنده ګرځو او هر چاته مو د تمې سترګې نیولې وي. سره د دې چې موږ ټول په کورونو کې د قرآن کریم او د الله پاک د وینا په شان یو ډیر قیمتي کتاب لرو، خو بیا مو هم د حرص او تمې مرض خوري. ځکه نو قرآن کریم یوازې د لوستو او د اخروي ژوند لپاره نه، بلکې د مسلمان د دنیا د ښه کولو او ښېرازه کولو لپاره هم مجربه او تر ټولو غوره نسخه ده. یوازې داسې هم نه ده چې انسان په مال باندې غني کېدی شي او مالدار کېدی شي، بلکې اخلاقي، علمي او دینی مال او مړښت هم د قرآن د لارښوونو یوه ستره برخه ده، او دا ټول باید په همدې قیمتي کتاب یعنی قرآن کریم کې ولټوو. که ویډیو مو خوښه شوې وي دوستانو، ضروري در سره لایک کړئ. که غواړئ تاسو ته نور هم دغسې ښایسته، په زړه پورې او معلوماتي ویډیوګانې جوړې کړو، نو زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. ډیره مننه.